په دې نشست کې اولنی سوال یې ورور کړی چې د جمعې په دې خطبه کې دا خطیبان اکثر دا خبره کوي کله چې دا خطبه ختمي اقول قولي هذا واستغفر الله. نو آیا دا خبره د پیغمبر نه ثابته ده چې هغه به داسې وي که نه دا دوی د ځان نه داسې وایي او ویلې څنګه دي؟ الجواب په دې کې خو هېڅ حرج نشته چې خطیب د خطبې په آخره کې دا ووایي یقول قولي هذا واستغفر الله. که دا دی د اولنۍ خطبه په آخره کې وایي، که د دویمې خطبې په آخره کې وایي، او که بغیر د جمعې د خطبې نه په بل تقریر کې وایي او په بل ځای کې کوي، څه خبره نه. او دا خبره چې ده یا دا جمله یا دا کلمه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اخیستې شوې ده، هغه په خبرو کې شتي او صحابه کرامو نه هم ثابته ده دا خبره. امام ابن حبان رحمه الله یو روایت راوړی، عبدالله بن عمر وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړه نو ټولو ملګرو ته تقریر وکړو، خطبه وکړه او په هغې کې په الله باندې حمد ووایي، ثنایي ووایي او بیا یې دا ووایي اما بعد ای خلکو، الله سبحانه وتعالی تاسو نه د جاهلیت هغه خبرې ختمې کړي، د جاهلیت هغه تعصبونه او هغه ناروا کارونه. بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې انما الناس رجلان، خلق دو قسمه دي، دریم نشتی. بر تقی کریم علی ربه، یو هغه سړی دی چې پرهیزګار دی، تقوادار دی او د الله په نزد عزتمند دی. وفاجر شقی هین علی ربه، او دویم فاجر بدبخته ګناهګار انسان دی چې د الله په نزد او د الله په در کې سپک دی. بیا دغه آیت وایي یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، دا آیت چې کله ختم کړو بیا یې دا وایي یقولوا هذا واستغفر الله لي ولكم. معنا دې دا چې دغه خبره زما وکړم چې ما وکړه او په دې ختموم او ستاسو دپاره هم بخانه غواړم او د ځان دپاره هم غواړم. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. او دا حدیث شیخ البانی صحیح کړی، سندن دا حدیث صحیح دی. او کله چې د علم سره واسطه وه او د هغه علم سره چې هغه د قرآن او حدیث علم ډېرې مسلو باندې به پوه شي، او د دې عوامو او غریبانو دا ژوند چې کله ورته سړی سوچ کړي چې سړی په خپله پوه وي په دې شرط، ځکه که پوه نه وي خو دویم د هغوی په صف کې چې سړی په خپله پوه وي قرآن او حدیث باندې او د علم ورسره او د عامو مسلمانانو عوامو مسلمانانو ته وګوري نو د دې نعمت ډېر قدر یې په زړه کې پیدا شي او د الله شکرونه ادا کوي چې یو سړي دپاره خبره باندې دلیل معلومي او ورته پته وي چې دا کار روا دی که ناروا دی، شتي که نشتي، ژوند فهو على نور من ربه، د دا ژوند په یو رڼا کې تېري چې هغه رڼا ورته الله ورکړې ده. او هغه بل چې دی نو هغه په تورو تیرو کې دی، که غلطۍ وکړو که صحیح وکړو، که څوک ورته میلاو شو تپوس به وکړي، که څوک میلاو نه شو تپوس نشته. نو د دې دواړو په منځ کې دومره فرق دی لکه څومره فرق چې ځمکې او اسمان په منځ کې دی. ځکه الحمدلله د علم خاوندان او د دین خادمان دوی د پیسو میسو ته او د دنیا ته او دې قصو ته نه پسخېږي د چا. ولې ځکه چې هلته الله سبحانه وتعالی ولې داسې نعمت ورکړی چې لکه نور نعمتونه یې تېر کړي. زه ګوره هغه علما ویم چې هغه رښتیني حق پرست علما دي. اوس که ته ماته مثالونه پیش کوي چې زمونږ کسې کې مولوي صاحب دی او قاري صاحب دی او پلانې دی او هغه دغه هر سړی زه نه یادوم. نو دغه علما په دې علم کې دومره مصروفه دي چې دوی سره د دنیا طرف ته د پسخېدو وخت هم نه چې دی ورته وپسخېږي. او ولې ورته پسخېږي یو سړی دنیا ته چې یو سړی وپېژني هغه رب چا چې د دنیا پیدا کړي دی نو هغه به دنیا ته ولې پسخېږي. دغه رب ولې د دنیا ورکوي او د دې څیزونه ولې ورکوي چې حیران به شي ورته. ځکه دې بعضو علماو ته چې وګوري نو ته به حق حیران شي چې دی دا ژوند د ده څنګه تېرېږي او دا ښایسته نعمتونه او دا مزې او اخر دا هر څه د کوم ځای نه.
یا ټول د الله سبحانه وتعالی دین برکت دی چې کله ستا مخه دین ته شوه او علم ته شوه رب العالمین ستا دپاره کافي کېږي په هره مسله کې او چې کله یې دنیا پسې منډې ویلې حدیث کې دا راځي چې کله یې دنیا پسې منډې ویلې او آخرت ته پرېښودو عمر له به ذلیله ګرځي او دنیا به راته بیا میلاو نه شي په منډو باندې قصه نه ده چېرې زه به منډه ډېرې وم ځان به پسې لیونی که به هر څه میلاو شي نو دا دینداري په ځان کې راولي الله به دله مسلې ټولې حل کړي دنیا مو د آخرت شرط دا دی چې ځان کې دینداري راولي نو خبره ما دا کوله چې الحمدلله دا مسله د حدیث ته ثابته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ویلي دي او دا زه په دعوی سره یم چې ډېر مسلمانان به دا مسله ول پیروي چې خبر ومه یو خو دا دی چې هغه دې ته توجه هم نشي چې خطیب څه ووایي او څه ونه وي او دویم که توجه ورته شته نو هغه پرې پوهېږي نه چې دا وایي دی څه دا سوال چې دې کوم رور کړی دی دی پوه دی او دې خبرې ته سوچ ته څو پیرې دا جمله اورېدلې ده نو د ډېر حرص ته راسه تپوس کوي چې دا خطیبان یې ډېر اهتمام کوي آیا پیغمبر دا خبره کړې ده چې دومره اهتمام یې کړي دا تپوس هم حرصناک انسان کوي هسې اخوا دېخوا سړی دا تپوسونه نه کوي ځکه چې هغه د جمعې خطبې له راځي په آخري وخت کې او که راشي غوږ یې ورته نه ایښودی او که غوږ ورته کېږي دا به پوهېږي هم نه چې څه وایي نو د هغه د دې تپوس سره څه کار دی او د دې تپوس د هغه سره څه کار دی